ګرانو عزتمندو، زه نن تاسو سره د معدې په حوالې سره یو څو ضروري خبرې کوم. اکثر خلک په لکونو باندې روپۍ ولګوي، مختلفو ډاکټرانو له لاړ شي، خو بیا هم د هغې معدې خراب وي. د دې څه وجوهات کیدلی شي او کوم داسې عمل اختیار کړو چې د هغې په وجه باندې انسان د معدو د بیمارونو هغه محفوظ شي او معده د هغه ټیک وي. د ټول نه راول راځو په اسلام کې الله رب العالمین په مسلمانانو باندې روژه فرض کړې ده. په روژه کې د انسان د معدې یو قسم لا صفایي کیږي، ځکه چې کله د انسان معده هغه تشه شي نو د هغې نه مختلف قسم جراثیم هغه ختمیږي. اکثر ځوانان روټۍ هغه دومره ډېره کړي چې بالکل ځان مرۍ ته راورسوي، د هغې د وجې نه بیا وروسته ورزش هم پسې ونه کړي او داسې طریقې سره چې روټۍ خوړلی کېږي د داسې انسان معده ورو کمزوري کېږي او د معدې ګیس مختلف قسمه بیماریانې هغه له دې نه جوړېدلی شي. نو دویم نمبر خبره دا ده چې انسان خوراک کوي نو چې هغه په احتیاط سره کوي او په 3 حصو باندې هغه تقسیم کړي، چې د خوراک دپاره ځان له، د څښاک دپاره ځان له او دغه شان د هوا دپاره ځان له، چې په سهولت سره او د هغې نه بعد بیا ورزش کول دا هم ډېر فواید لري. اوس راځو د معدې نور داسې قسمه علاج چې هغه انسان اختیار کړي، د هغې سره هم د انسان معدې ته ډېر زیات سهولت میلاویدلی شي. د دې نه علاوه یو بل ډېر زیات ضروري علاج چې د هغې سره هم ستاسو په معده کې هغه ډېر زیات نارمل کېدلی شي، ستاسو معده د هغې سره ښه کېدلی شي، نو هغه دا دی چې کله د انار، دا قدرتي انار چې کوم دی او د دې چې کوم پوستکی دی چې هغه انسان کله وچ کړي او هغه وټکوي او د هغې نه چې کوم ټکېدلی انار یا وچ شوی د هغې پوستکی هغه تاسو ځان سره سټور کوئ او هر سهار د هغې نه د نیمې کاشوغې نه هم لږ هغه تاسو خورئ، په اوبو کې استعمالوئ، په شودو کې استعمالوئ، خو دا په اهتمام سره، داسې نه چې یو ورځ تاسو وخورئ او بیا هغه پرېږدئ، دا څه ټیم پورې تاسو استعمال کوئ. انشاءالله دا به داسې وي، د الله نه یقین دی چې د الله په مدد سره چې تاسو په بل اور باندې اوبه واړوئ او اور څنګه ډایرکټ مړ کېږي، ستاسو د معدې ډېر زیات مسایل به د دې سره هغه الله رب العالمین حل کوي. نو ټولو نه اول چې د انسان معده خراب دا پکار ده چې دا روجې نیسي. په دویم نمبر باندې خوراک په ترتیب سره کوي او د هغې نه بعد ورزش، او په څلورم نمبر باندې دغه نسخه تاسو اختیار کوئ او دغه انشاءالله تاسو ځان له جوړه کوئ، دومره خرچه هم پرې نه راځي. په دې سره به ستاسو په معده کې ډېر زیات سهولت به تاسو ته میلاو شي، ستاسو معده به د دې سره ډېره زیاته بهتره شي. او د دې نه علاوه یو بل علاج هغه پودینه ده. پودینه هم د معدې لپاره ډېره زیاته اهمه ده. نو تاسو کوشش کوئ چې د هر خوراک سره څه نه څه د پودینې هغه خوراک کوئ، نو تاسو ته به ډېره زیاته پیدا کېږي او ستاسو معده به د دې سره ډېره زیاته بهتري. او کله چې د انسان معده هغه صحیح، د انسان ټول وجود هغه د دې سره برابریږي، انسان د هغې سره صحتمند دي، ځکه د معده کې نظام انهضام الله رب العالمین ایښودی دی. نو چې کله هم ستاسو معده برابر وي، ستاسو بدن ته به انرژي به ورته میلاویږي، د هغې سره به تاسو صحتمند یې، تندرست به یې. د هغې نه علاوه مونځ کول، ځان ته دعا کول او هغه اذکار ویل چې هغه په شریعت کې دمونه دي، هغه هم په ځان باندې ویل، د دې سره انسان د مختلفو بیمارونو هغه خلاصېدلی شي.